أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 115. ولا تكونوا كالذين، الله تعالی مومنانو ته خطاب کوي وای داسې مه کیږئ کالذین د هغه کسانو په شان تفرقو چې هغوی فرقه شول، هغوی ډلې شول، مراد ځینې یهود دي، نصارا دي. داسې مه کیږئ. ولا تکونو، او داسې مه کیږئ کالذین لکه هغه کسان تفرقو چې هغوی ډلې شول، واختلفو او خپل منځ کې اختلاف وکړو، من بعد ما پس له دې نه جاءهم چې راغی دوی لره البینات واضح دلائل. بینات جمع ده د بینتون، بینه واضح ښکاره دلیل ته وایي. واولئک او دغه کسان چې ول دا کوم چې ډلې شول او خپل منځ کې اختلاف وکړو، لهم عذاب عظیم، دوی لره عذاب دی عظیم لوی. په حدیث شریف کې راځي وای افترقت الیهود والنصارى 72 شعبة، وای دا یهودیان او نصارا دا 72 ډلې باندې تقسیم شول. لکه دا نن سبا دا موږ تاسو وینو دا نصارا په دې کې پروتستان دي، کاتولیک دي، داسې نور قسم نصارا دي، او په عقیده کې بیا سره بیل دي. بعضې وایي دا عیسی علیه السلام چې د الله زوی ده، نعوذ بالله من ذلک. بعضې وایي نه داسې ده، دا خپله الله ده. بعضې وایي نه دا عیسی، مریم او الله دا هر یو بیل دي، او که درې سره یو ځای کې بیا درې سره یو خدای ده. داسې یو قسم عقاید په دې کې دي، مختلف بدل. تاسې دلته پام وکړئ، دلته الله تعالی داسې وایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، یا هغه خلکو په شان مه کیږئ چې هغوی فرقه سول، واختلفوا او اختلاف یې وکړو. دا اختلاف دا خامخا د انسانانو منځ کې راتلی سي. اختلاف دا څه غلطه خبر نه ده. اختلاف د رأی یا اختلاف د نظر، اختلاف د سوچ، دا د صحابه و زمانه کې مراتو. د بخاری حدیث شریف ده کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د احزاب له غزوې نه فارغ شو، د خندق له غزوې نه صحابه ورته امر وکړو دا د ماسپښین ټیم و، د خندق له غزا نه چې فارغ شو دا د ماسپښین ټیم و. نبی علیه الصلاة والسلام لاړ، خپلې کپړې بدلولې، د جګړې صفایي کول، غسل کول، لامبلې. جبریل علیه السلام په داسې حال کې ورته راغی، په داسې حال کې راغی چې جبریل علیه السلام په سر و په ویښتانو په ټولو ګرد وای دا د مخې په غاښونو یم ګرد و، په ثنایا دا د مخې 2 غاښونه. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ما ته وویل چې ته جامې بدلوې، د جګړې جامې ږدې؟ وایي ما ورته وویل ولې څه امر ده؟ وایي ملایکه ولا تر اوسه پورې د جګړې جامې نه دي ښودلې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل څه امر ده؟ وایي بس بني قریظه باندې به حمله کوو، د یهودو یو کلی و. نبی علیه الصلاة والسلام ماسپښین امر صادر کړو، د بخاري حدیث ده لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه، وایي هیڅوک به د مازدیګر لمونځ نه کوي مګر بني قریظه کې به کوي. بني قریظه ته به ځان رسوي. صحابه فی الحال حرکت شروع کړ، روان شو په جلکي باندې، ښه په منډه په سرعت. په لار کې نور لمر غروب کوي، لمر ډوبېږي، د مازدیګر لمونځ قضا کېږي. بعضې صحابه و لمونځ وکړو، نورو ورته ویلي نبي علیه الصلاة والسلام څه ویلي دي؟ لا یصلین احدکم العصر، یو د تاسې به هم د مازدیګر لمونځ نه کوئ الا فی بني قریظه، مګر بني قریظه کې به کوئ. دغو ورته ویل وایي د نبي علیه الصلاة والسلام دا مطلب نه و چې تاسې لمونځ قضا کوئ، د هغې مطلب دا و چې تاسې ښه تلواره وکړئ، موږ تلواره وکړه، اوس لمونځ قضا کېږي، لمونځ نه قضا کوو، دې لمونځ وکړو. دویم ډلې ویل وایي نه، نبي علیه الصلاة والسلام ویل د مازدیګر لمونځ به نه کوئ مګر بني قریظه کې. موږ د بني قریظه کې کوو، که مازدیګر وو، که ماښام وو، که ماسخوتن وو. هغوی روان شول، هلته چې لاړل هلته ماښام و، د لمانځه قضا یې راوګرځوله.
نو دا یو جماعت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث شریف مطلب و مقصد ته وکتل سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب و مقصد تلوار و عجله و موږ تلوار عجله وکړه لمونځ نه قضا کوو. دویم جماعت د حدیث شریف ظاهر ته وکتل ایوب لاره لمونځ کابل ونه هلته لاړل بني قریظه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم را رسېدلی و هغه ته ورغلل وایي یا رسول الله موږ داسې وکړو. دویم جماعت ورته ویل موږ داسې چل وکړو. په حدیث کې راځي وای ولم يعنف احدا منهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو باندې سختی ونه کړ او دواړو ته ویل تاسو صحیح کار وکړو. هغه بني قریظه محاصره کړل هغه یهود کافران هغه محاصره کړل په هغوی جګړه وکړه. دا د اختلاف د نظر راغی بعضو په لاره لمونځ وکړو بعضې نه وکړو. په یو حدیث کې اختلاف راغی یو مقصد په معنا عمل وکړو بلې په ظاهر لفظ باندې عمل وکړو خو ډلې جوړې نه کړې داسې نه و چې دا یو بل ته ویل تاسې وابیان یاست بل دې ته ویل تاسې بدعتیان یاست نه ډله یې خرابه نه کړه. جماعت یو جماعت و مسلمانان یو مسلمانان و یهودي محاصره کړل هغه ته بیا شکست ورکړو بیا یې په هغو کې ډېر جنګیالي و دا مړه کړو. دغه اختلاف د رأی دا مضموم نه ده تفرقوا واختلفوا چې اختلاف هم وکړي او بیا ډلې هم جوړه کړي له مسلمانانو ځان راوباسي مسلمانان دو ټوکړې کې یو ډله سي بله ډله سي بیا ټاپې ولګېږي جګړې وسي قتل و قتال وسي دا وسي دغه اصلا مضمون ده دا غلط کار ده. نور اختلاف د رأی دا د صحابه و دور کې و د تابعینو د ائمه مجتهدین د ټوله دور کې و. په یو حدیث شریف کې دې تفصیل نور هم پسې کېږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وویل سي یهود 2 اویا ډلې سو بیا د دې حدیث په اخر کې پسې وایي وستفترق امتي وای زر د ما امت په ټوکړې ټوکړې سي 73 فرقه 3 اویا فرقه كلهم في النار الا واحده ټول به په جهنم کې یو ډله بنئ. صحابه ورته وایي ما دا څوک دی یا رسول الله؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ما انا علیه واصحابي دا هغه کسان دي چې زه په کومه طریقه یم او د ما اصحاب چې په کومه طریقه دي دغه فرقه ناجیه ده دا به نجات مومي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقه و؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه کې اختلاف نه و. بلال حبشي صهیب رومي سلمان فارسی ابو بکر و عمر و عثمان قریشیین رضی الله تعالی عنهم وارضاهم ټول سره ورونه ول. د صحابه و دور کې دا امتیاز نه و چې تو فلان تو فلان ټول سره ورونه ول. داسې معاشره که چا جوړه کړه اسلامي معاشره چې دا امتیاز پکې نه و چې ته پښتون یې تاجک یې ازبک یې پنجابی یې تور یې سپین یې خوار یې مالدار یې دا یې بس دا د پوسې چې موږ د نبي علیه السلام په طریقه یو د صحابو په طریقه یو او چې دغه امتیازات پکې ول تعصب قومیت نشنلیستي فرقواریت دا د پوسې چې زه په هغه نورو ډلو کې ما انا علیه و اصحابي دا فرقه ناجیه. تفرق ډیر بد شی ده د مسلمانانو بیړه سنن سبا غر کده د تفرق لوجنه د فرقواریت لوجنه. انما المؤمنون اخوه دا حکم نن سبا نسته ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا حکم نسته ده. الله تعالی د مسلمانانو سره راولي.